بیرته راستنېدونکو کډوالو په اړه د اسلامي امارت زبردست اعلان. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت تر واک لاندې باختر خبري رسنۍ راپور ورکړی چې د اسلامي امارت د کور او ښار جوړونې وزارت د بیرته راستنېدونکو کورنیو لپاره د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل کړي دي. ویل کېږي یاد ښارګوټی په 300 جریبه ځمکه کې جوړیږي چې 340 راستنو شوو کورنیو ته به وویشل شي. د راپور له مخې د ښارګوټي د چارو د پیل په مراسمو کې د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنفي ویلي د دې ښارګوټي د جوړولو موخه د راستنېدونکو کډوالو ستونزو ته رسیدنه ده. د اسلامي امارت د رسنیو او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا په ګاونډیو هیوادونو کې له میشتو افغانانو غوښتي چې خپل هیواد ته راستانه شي او په خبره یې دوی به یې چوپړ وکړي. په همدغه غونډه کې د اسلامي امارت د مخابراتو وزیر مولوي نجیب الله حیات حقاني په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو پر وړاندې ناسم چلند غندلی او ډیره کړې ده. ګاونډي هیواد پاکستان ته دا نه ده پکار چې په زور افغانان له خپل هیواد څخه ستانه کړي، ځکه چې دا د ټولو اسلامي او بشري اصولو خلاف عمل دی. اسلامي امارت په داسې مهال کې د کډوالو لپاره د ښارګوټي د جوړېدو خبر ورکوي چې پاکستاني واکمنۍ له دغه هیواد څخه په جبري توګه د افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړې ده. د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې د ولسواکۍ له ړنګېدو او د اسلامي امارت د بیا ځلې واک تر سرولو وروسته ډېر افغانان د اسلامي امارت د سختو تګلارو له امله ناقانونه کډوالۍ ته اړ شول. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.